ملګری سوال را لګلې و چې د چانه قرآن عظیم شان وګرځيږي ماشوم نو وګرځيږي د غټ نو وګرځيږي د دې څه کفاره شته دې باره کې په قرآن او سنت کې څه خاص کفاره یا څه خاص حد د ذکر چانه قرآن په خطا کې دومره دا چې حدیث کې راځي زما د امت نه خطا او نسیان چې څه دې نه په خطا کې وشي یا دې نه هیر شي نو د تاغه معاف دي روزه ده او خطا کې نوبتی رشوی یا هیر دی خوراکي وکړو په دې باندې دا نه نیولې کیږي بلکې دعا هم کړی دا نبی پاک علیه الصلاه والسلام او قال الله تعالی را نقل کړم دا سورته بقره په اخر کې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا او د دې باره کې صحیح حدیث کې راځي چې الله تعالی او فرمایل چې ما ستاسو دعا قبول کړم احتیاط کول پکار دی الله تعالی عظیم کتاب دی او ډیر اوچت کتاب دی سری سره جوخ نیول پکار دی او الله تعالی هم د دې باره کې فرمایي ما اتیناکم بقوه ونیسي دی کتاب لرا اگر چې د مراد تورات دی په قوت سره ونیسي د دې دوه معناګانې دی او د باندې عمل وکړي دویم دا چرالي په عزت سره راځي او دغه شان دویم مقام کې الله تعالی فرمایي یا یحیی خذ الكتاب بقوه کې علما معنا کوي چې په خیل ازبانی ونیسي او کله کې ونیسي او په احتیاط سره ونیسي چې به ادبي ونشي او دا اون غورځيږي اګه خطا باندې وګورسي د ګناګار نه لیکن احتیاط تا باندې پکار دی او که د دې مطابق ته صدقه اسه ورکې ان الحسنات یذهبن السیئات دا ګناه نه ده تا نه په خطا کې شوی لیکن استاد رپس پکې کتابه لازم نه ده عامه صدقه ورکول افضل او بهتر دي څه کفاره در باندې